له افغانستان سره د پاکستان له لوري د 5 ترانزیټي لارو د پرانیستل کېدو اصلي لامل څه دی؟ اسلامي امارت بالاخره پاکستان په ګونډو کړ. جزئیات یې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته. د تورخم دروازه له 10 ورځو تړل کېده وروسته پرانیستل شوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت BBC ته وویل د تورخم دروازه له 10 ورځو تړل کېده وروسته د سې شنبې په ورځ ګهیز دواړو خواو ته پرانیستل شوه. پاکستاني چارواکي وایي د مارچ تر پایه موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې ویزې واخلي. هغو ناروغانو ته هم د پخوا په څیر اجازه ورکول کیږي چې له ویزې پرته پاکستان ته د درملنې لپاره تلل. ښاغلی حکمت زیاتوي له پاکستاني لوري سره له خبرو وروسته دا لاره پرانیستل شوې ده. ښاغلی حکمت BBC پښتو ویبپاڼې ته وویل زموږ له لوري هیڅ داسې کومه خبره نه ده شوې چې 2 میاشتې یا 3 میاشتې هغه شان چې مخکې لار خلاصه وه اوس بیا پرانیستل شوه. دا ځل هم دوی لار بنده کړې وه او څوک پرې خبر نه و. د شپې 10 بجې وویل چې لار بنده و. موږ پوښتنه وکړه چې ولې یې بندوئ. دوی ویل چې تاسو له موږ سره خبرې کړې، خو وروسته چې موږ له ټولو مشرانو سره خبرې وکړې په دې تړاو هیڅ کومه داسې خبره نه وه شوې. دغه لارې چې دا 13 او یا کاله دا رقم خلاصه وه انشاءالله همداسې به خلاصه وي. پاکستان د جنورۍ په 12مه تورخم دروازه چې په ورځینی ډول شاوخوا 800 لارۍ مالونه پرې تلل راتلل وتړله او له هغې راهیسې د کرښې دواړو خواو ته زرګونه لارۍ تر 2 کیلومترو پورې پر سړک دواړو غاړو ته د تېرېدو لپاره انتظار دی. خو له هغې وروسته چې اسلامي امارت پر بدیلو لارو فکر وکړ له چین او روسیې سره او د هغې ترڅنګ ایران چابهار بندر د هند له لوري افغانستان ته ورکړ، نو په دې لامل پاکستان مجبور شو چې خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه لارې وتړي، ځکه یو خوا د پاکستان سوداګري له منځنۍ اسیا سره په ټپه درېدلې وه.